سلامونه. وعلیکم السلام. ښه یاستئ؟ بخیر یاستئ؟ ښه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ جوړ یې؟ جوړ الحمدلله. کوم ځای نه راغلی په خیر؟ څنګه دی وضعیت ان شاء الله؟ الحمدلله بیخي اطمینان ده. بس ښه یاستئ تاسې؟ په خیر راورسېدئ؟ څه حال مو ده؟ نور که خو مشکل نه و انشاءالله. ځئ په خیر راشئ. ځئ په خیر راشئ. ولایت می رفتیم برادر؟ از جا آمده شما؟ ما از کابل آمده. خبرنگار کدوم تلویزیون هست؟ تلویزیون ملی. ملی؟ برو باش. د پنجشیر ولایت ته نږدې کیږو. هلته له امنیتي مسؤلینو سره د همغږۍ په پار د استخباراتو ریاست ته باید ولاړ شو څو له مسؤلینو سره په همغږۍ له هغو سیمو لیدنه وکړو چې په رسنیو کې د جنګ جګړو یادونه کیږي. د پنجشیر ولایت د درې او ابشار ولسوالۍ هغه اداري واحدونه یادېږي چې ګویا اوس هم پکې د اسلامي امارت او مخالفو ترمنځ نښتې دي او همدغه ولسوالۍ یا سقوط شوې او یا هم له ستر امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. له امنیتي مسؤلینو سره په همغږۍ پر همدې پریکړه وشوه چې د خلکو ترمنځ دغه غلطو او ناسمو تبلیغاتو له منځه وړلو په موخه همدې دوه ولسوالیو ته سفر وکړو او هلته له سیمې ریښتیني واقعیتونه د خلکو په ژبه په مستنده بڼه راواخلو. د افغانستان د اسلامي امارت د پنجشیر ولایت د استخباراتو د رئیس په مشرۍ له کاروان سره د دې ولسوالۍ په لوري حرکت کوو. په لاره کې د پنجشیر سرشاره سیند د غرونو طبیعي شنوالی او د غرونو په لمنو کې بیا د خلکو طبیعي ژوند هغه څه دي چې زموږ سفر لا په زړه پورې کوي.